السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 5مه چې د 2025 زیږدیز کال د سپټمبر له 28مې سره برابره ده. او زه رسافه یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د غزې په مختلفو برخو کې په اسرائیلي بریدونو کې لږ تر لږه 72 فلسطینیان وژل شوي چې 28 یوازې په غزې ښار کې دي. او ناسا د سپوږمۍ په لور 3 کسیز فضایي ماموریت اعلان کړ. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. اسرائیلي بریدونو غزه کې درنه مرګ ژوبله اړولې. د غزې په مختلفو برخو کې په اسرائیلي بریدونو کې لږ تر لږه 72 فلسطینیان وژل شوي چې 28 یوازې په غزې ښار کې دي. له 2023 کال راهیسې په غزه کې په اسرائیلي بریدونو کې لږ تر لږه 65,509 کسان وژل شوي او 1,68,528 نور ټپیان شوي او ګڼ شمېر نور د نړیدلو ودانیو لاندې ښخ پاتې دي. نتنیاهو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د روانې نسل وژنې د دوام ګواښنه وکړه. کارپوهان وایي دا ګواښنه یې دومره په سپین سترګۍ په هغه دریځ وکړه چې د بشري حقونو د دفاع تمه پکې کیږي. نړۍ کومه خوا روانه ده؟ اروپایي ټولنه د اسرائیل پر ضد په اقتصادي بندیزونو غور کوي چې د عادي اسرائیلیانو ژوند به اغیزمن کړي. د اماراتو یو لوړپوړي چارواکي نتنیاهو ته خبرداری ورکړې چې که لویدیځه غاړه ضمیمه کړي نو ابراهیمي تړونونو ته به زیان ورسوي. په اشغال شوي لویدیځې غاړه کې د اسرائیلي میشتو لخوا د فلسطیني کلیو پر ضد تاوتریخوالی زیات شوی او تازه د کسان کلي خلکو ته زیان اړولی دی. امریکا د کولمبیا د ولسمشر ګوستاو پیترو ویزه لغوه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د کولمبیا د ولسمشر ګوستاو پیترو ویزه به د هغه د تحریکونکو او غیر مسؤلانه څرګندونو له امله لغوه کوي. دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې پیترو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال د نیویارک ښار په یوه سړک کې د فلسطین ملاتړ مظاهرچیانو ترمنځ څرګندونې وکړي او پکې یې د امریکا له پوځیانو وغوښتل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ امرونو ته غوږ ونه نیسي. پیترو په خپله وینا کې وویل زه له ټولو امریکایي سرتیرو غواړم چې خپلې وسلې پر بشریت راښکاره نه کړي. د ټرمپ امرونو ته غاړه مږدئ، د بشریت غږ ته غوږ شئ. هغه دا اعلان هم وکړ چې کولمبیا به ملګرو ملتونو ته یو وړاندیز کوي چې پکې د یوې نړیوالې اردو جوړېدو غوښتنه کیږي. پیترو وویل چې دا اردو به د نړیوال عدالت پریکړې عملي کوي او لومړنی ماموریت به یې د فلسطین ازادول وي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا اردو باید د امریکا له پوځ نه هم لویه وي. یادې څرګندونې هغه مهال وشوې چې د اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د روانې نسل وژنې د دوام ګواښنه وکړه. کارپوهان وایي دا ګواښنه یې دومره په سپین سترګۍ په هغه دریځ وکړه چې د بشري حقونو د دفاع تمه پکې کیږي. دوی وایي نړۍ کومې خوا روانه ده. پیترو چې له 2022 راهیسې واک ته رسېدلی د اسرائیل پر ضد خورا سخت دریځ لري. نوموړي د 2024 کال په پیل کې له اسرائیل سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې او د غزې جګړه یې نسل وژنه بللې ده. هغه همداراز د اسرائیل پر ضد د سکرو صادرات بند کړي او ویلي دي چې کولمبیا په نسل وژنه کې ګډون نه کوي. تر اوسه د پیترو دفتر او د کولمبیا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د دغې پریکړې په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. ناسا د سپوږمۍ په لور 3 کسیز فضایي ماموریت اعلان کړ. د امریکا فضایي ادارې ناسا اعلان کړی چې د 2026 کال په لومړیو میاشتو کې به 3 ستورمزلي د سپوږمۍ مدار ته واستوي. دا به له نیمې پېړۍ وروسته لومړی ځل وي چې انسانان بیرته د سپوږمۍ خوا ته سفر کوي، خو دا ځل به یوازې مدار ته ځي، نه د هغې سطحې ته. په دې ماموریت کې به 2 امریکایي او 1 کاناډایي ستورمزلي برخه ولري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکینز ویلي هڅه کیږي چې دا سفر د 2026 کال په فبروري یا اپریل میاشت کې ترسره شي، خو ټول تمرکز پر امنیت او تخنیکي دقت دی. دا ماموریت چې د ارټیمس 2 په نوم پیژندل کیږي د ناسا د اوږدمهاله پلان یوه برخه ده چې موخه یې د سپوږمۍ د بیا کشف او په راتلونکي کې پر مریخ د انسان استولو چمتووالی دی. په ورته وخت کې چین هم هڅه کوي د سپوږمۍ پر غولي دایمي اډه جوړه کړي او دې سیالۍ د ناسا د ماموریتونو اهمیت لا زیات کړی دی. د سپوږمۍ پر سطحه د انسان د ښکته کېدو بل ماموریت د 2022 کال لپاره پلان شوی دی. او د پای خبر بیا دا چې سعودي عربستان پولینډ ته ایناس الشهوان نومي سفیره وټاکله. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ایناس بنت احمد الشهوان د دغه هیواد نوې سفیره په پولینډ کې ټاکل شوې ده. نوموړي تېره ورځ د پولینډ ولسمشر کارول نارتوسکي ته خپل باورلیک وسپاره. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې راغلي چې الشهوان به د ریاض او ورشاو ترمنځ سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکې نور هم پراخه کړي. دا ګمارنه په
داسې حال کې کیږي چې سعودي عربستان هڅه کوي له لویدیځ هیوادونو سره خپلې اړیکې لا پیاوړې کړي او د نړیوال سیاست په ډګر کې خپل حضور لا پراخ کړي. زموږ بهرني خبرونه همدومره د کورنۍ او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خبرونه د الله په امان.